ناصري صاحب، ما تازه په دغه اداره کې کار پیل کړی دی او ډېر خلک وایي چې په ادارو کې ستونزې ډېرې وي. ته راته ووایه څنګه کولی شم له دغو ستونزو ځان وساتمه؟ ډیر ښه سوال دی وکړه احمد جانه. په اداره کې ستونزې حتمي دي، خو د ځان ساتلو لپاره څو مهم ټکي شته. لومړی، د ادارې اصول او مقررات په دقت مراعات کړه. دوهم، خپل کار په وخت ترسره کړه. دریم، بې ځایه خبرو او شخړو کې مخکې لیږه. که یو څوک زما پر ضد بې ځایه خبرې وکړي یا تورونه ولګوي، زه باید څه وکړمه؟ دا خبره ډیره عامه ده. د مثال په توګه، زه چې کله نوی راغلی وم، ځینو خلکو وویل چې ګنې زه خپل کار په سمه توګه نشم کولی، خو ما هر څه په شفاف ډول ترسره کړل. راپورونه مې مستند وسپارل او د مشرانو اعتماد مې ترلاسه کړ. نو مشوره مې دا ده چې کار دې پاک وساته، شفافیت مراعات کړه او هیڅوک به ونشي کولی در باندې تور ثابت کړي. ډېر ښه، مننه. د خلکو په زړونو کې څنګه ځای پیدا کړم؟ د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کول ډیر اسانه دي. د خلکو زړونه د درې شیانو په برکت ګټل کیږي. لومړی، ښه اخلاق. د هر چا سره په خندنې مخ خبرې کوه. دوهم، مرسته کول. که یو همکار ستونزه لري، د هغه لاسنیوي ته ځان چمتو کړه. دریم، درناوی. که څوک ستا نه کشر وي یا مشر، تل ورسره په ادب خبرې وکړه. د بیلګې په توګه، زه تل هڅه کوم د دفتر د دروازې خلاصولو پر وخت هغه کس ته لومړیتوب ورکړم چې زما تر شا وي. دا کوچنی کار دی، خو د خلکو په زړونو کې ډیر غټ ځای جوړوي. ځینې وخت په ادارو کې حسادت او رقابت ډیر وي. دا ستونزه څنګه کنټرول کړو؟ هو، دا ډیره جدي خبره ده. کله ناکله خلک ستا پرمختګ نه خوښوي، خو ته باید بېطرفه واوسې. د شخړو پر ځای د تفاهم فضا رامنځته کړه. هیڅکله د یو اړخ ملاتړ مه کوه. یوه بیلګه درته ووایم. زموږ په اداره کې دوه همکاران پر یو راپور سره شخړه وکړه. ما دواړه راوغوښتل، په نرمۍ مې ورته وویل که تاسو دواړه خپل نظرونه په ګډه ولیکئ، راپور به څو چنده پیاوړی شي. دواړه ورسره راضي شول او ستونزه ختمه شوه. د خپلو مشرانو سره څنګه باید چلند وکړو چې هم یې خوشحاله وساتو او هم یې اعتماد ترلاسه کړو؟ مشرانو ته درې څیزونه ډیر مهم دي. لومړی، وخت. خپل کارونه پر وخت وسپاره. دوهم، مسؤلیت. هغه څه چې در سپارل شوي دي د پوره ځواب ویونکي په توګه یې ترسره کړه. دریم، ابتکار. کله ناکله داسې نظر وړاندې کړه چې د ادارې پرمختګ ته ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه، ما یو ځل وړاندیز وکړ چې د کاغذي اسنادو پر ځای ډیجیټل سیستم وکاروو. مشرانو دا وړاندیز خوښ کړ، کار اسانه شو او زما ارزښت زیات شو. ځینو خلکو راته ویلي چې په ادارو کې صبر او حوصله ډیره مهمه ده. ته دې خبرې سره موافق یې؟ بیخي موافق یم. په اداره کې کله ناکله داسې پیښې راځي چې تا خفه کوي، لکه د معاش ځنډ، د مشرانو سختې خبرې یا د همکارانو بې ځایه نیوکې. خو که ته صبر وکړې او په حوصله یې وزغمې، نه یوازې ستونزه کنټرولېږي، بلکې خلک به تا یو قوي او بالغ کس وبولي. ډیر ښه. نو که په لنډه توګه ټول رازونه سره یو ځای کړو، نو هغه رازونه به څه شی وي؟ د ادارې د ستونزو د مخنیوي او د خلکو د مینې د ګټلو راز په دې څلورو ټکو کې دی. لومړی، اصول او قوانین مراعاتول. دوهم، رښتینولي او شفافیت. دریم، ښه چلند او اخلاق. څلورم، صبر او حوصله. ډیره مننه ناصري صاحب. ستا خبرې زما لپاره د لارې څراغ شو. اوس پوه شوم چې بریالي کارکوونکي هغه دي چې ستونزې په عقل حل کړي او د خلکو زړونه د اخلاقو په مرسته وګټي. بالکل احمد جانه، په همدې کې د مسلکي ژوند ښکلا ده. که دا څلور ټکي عملي کړې، ته نه یوازې د ستونزو نه خوندي کېږي، بلکې په اداره کې ټولو په زړونو کې ځای جوړوي.